ګورئ اساسي موضوع دلته دا د سیرت صاحب ښه د یو چا امتحان به نه اخلي یو څوک راغلی سوال یې کړی دی یو عالم نه ورته ویلې ما ته د خدای په رضا باندې چې راکړه هغه ورته ویلې ولې یې درکړمه ده ورته وویلې چې زه سید یم سید یم د خدای په رضا چې راکړه نو مولیان خو هم ډېرې خبرې کوي که نو د مولا ترې نه پوښتنه وکړه چې تا سره څه سند دی چې ته سید یې خو مولا خو شومپړوتو هغه مولا خو بعضې مولیان داسې لکه د خلکو پورې چې مشهوره ده که نه بس چې نه دي ورکړي چې نه دي ورکړي ورته خو زه بالاخره شپه راغله دا عالم چې دی ویده شوی دی کله چې ویده شوی د شپې خوب ویني خوب کې ګوري چې د قیامت ورځ د نبي علیه السلام حوض کوثر تقسیموي خلکو ته جامونه ورکوي حوض کوثر خدای دې زمونږ او ستاسو د ټولو همکارانو د ټولو لیدونکو په قسمت باندې کې نو دی هم ورنږدې شو ورته ویلې چې ما ته اوبه راکړه د کوثر قربان نبي علیه السلام ورته ویلې ولې یې درکړمه د عالم ورته ویلې چې زه ستا امتي یم هغه ورته ویل څه دلیل لري چې ته زما امتي نو حلیم وایي په ډېرو کړیکو د خوبه راپاڅېدم وایي ما سر د ځمکې ووهه چې خدایه ما خو پرون چا نه پوښتنه کړې وه چې تا سره څه دلیل دی چې ته سید یې دا خو زه په خپله باندې ګیر شوم ګورئ یو څوک د خدای پر نوم تا ته ودرېد ولو که پوډري ولې نه وي ولو که پوډري ولې نه وي ولو ګوډ ولې نه وي ولو ځوان ولې نه وي ولو ښه کاکولې ولې نه یې پرېښی خدای چې تا ته ودرېد او تا ته د خدای نوم واغسته ته باید د اله العالمین جل جلاله د نوم قدر وکړي صدقه ورته ورکړي داسې ورته ونه وایه چې ما ته دعا کوه دا به هم ورته نه وایي بس صدقه ورته ورکړه ځي به په خپله مخه ابراهیم علیه السلام ته فرشته راغله ورته ویلې د خدای نوم دې درته واخلم چې راکړې هغه ویلې نیمې میږې درکړو هغې ویلې الله اکبر ویل دا نیمې میږې ستا شو وایي بیا یې درته نوم اخلم چې به راکړې هغه ویلې دا نیمې نور هم درکړو بیا یې ویلې الله اکبر نیمې میږې نورې ورته ورکړه ویل بیا دې درته د یار نوم اخلم د محبوب نوم دې درته اخلم د اله العالمین چې به راکړې وایي نور خو شی نشته خو زه به دې شپون شم ستا میږې به بیا یمه نو ولې به خلیل نه وي ولې به ورباندې اور ګلي ګلزار نه وي ولې به خلیل نه وي ولې به په اولاد کې انبیا نه راځي زه به ستا شپون شم ستا میږې به وپیایم د خدای نوم ورته واخلي بیا ورته څه وایي مغه خدای دې تا ووهي نو نسواري سګرټي قیلوني چې دا درې مانه ډوډۍ خورې دا سګرټ وسکې ماښام د روژنې ماته کړي کپه دې د خپله خوله کې وریشتې دا سپین غاښونه پې تک زیړ کې خو ورکه دغه ته یو پنځه ګون یو لس ګون یو شل ګون ورکه که نه کور خو دې ورباندې د میردین جومات نه جوړېږي خو ورکه دا خو دې په وس باندې به پوره یي که نه یعنې خپل مصارفات را کم که او باید یو سوالګر ته رسیدګي وشي تاسو باور سیرت صاحب محترمو که هغه ورځ په ما باندې ډېره سخته تېرېږي چې زه یو سوالګر چېرته وګورم او زه هغه ته څه شی ورنه کړم که زما په وس باندې پوره نه یا نه وي را سره سخته په ما باندې ورځ تېرېږي هغه شپه را باندې سخته تېرېږي چې چېرته یو سوالګر وګورم خلک یې ورټي خلک یې وربړي خلک یې وځورئ د موټر پسې نښتی د موټر دروازې پسې نښتی ځان سره یې کش کړي لاندې یې وغورځئ یعنې هېڅوک نشته چې تر 10 بجو یا تر 11 بجو د ماشومانو پوښتنه وکړي چې دا چا بچي دي چې دا په دې ښار کې ګرځي او دا سوال کوي هېڅ چا د ښځې نه پوښتنه ونه کړله زه وایم د دې ملک حاکمان چې دي د نه به اله العالمین پوښتنه کوي ګورئ ورځ د قیامت را روانه ده او ډېره سخته ورځ به وي د هر انسان مازغه به خوټېږي بربنډ به ولاړ وي اله العالمین جل جلاله به پوښتنه کوي سخته ورځ را روانه ده خو هغه څوک به نرغوندې د عرش د سوري لاندې ولاړې چا چې صدقه ډېره کړې وي نو زه وایم مسلمانانو ښه به دا وي چې د مظلوم لاسنیوی وکړو بتس از آه مظلومان که هندامه دعا کردن اجابت از در حقبار استقبال میں آیا شاعر د حدیث ترجمه کوي په شعر کې اتقوا دعوت المظلوم راغلی نو چې اوس مظلوم خیرا کوي هغه ماښام نهر وي روژه ماتې اوبو سره کوي پیشلمۍ اوبو سره کوي بچې وږي وي د کونډې په سره ټیکری نه وي پیوندي کمیس یې په غاړه وي اختر را روان وي د بچو کالو ته حیران وي د کور کرا ته حیران وي د کور رڼا ته حیران وي او بل یو څوک دی په بلډینګونو کې اوسېږي نو څنګه به هغه دعا وکړي چې خدای دا ملک امن راولي دې ملک صلح راولي دې ملک استحکام راولي تاسو باور وکړئ نهه کلن اته کلن ماشومان دي خلک په دې سره مرګ کې خښتې اچوي دا د تعلیم حق نه لري په دې ملک کې دا د تعلیم حق نه لري ټوټه په لاس کې نیولې وي د موټر شیشې خلکو ته پاکوي دا تعلیم حق نه لري زه وایم دا حکومت ړوند دی نظر یې نه لګېږي د غفلت په خوب باندې ویده دی په دې حالت خو نه کېږي دلته ډالر راغلی باد شوی د نه خلکو نه پکې خلک جوړ شو هغه څوک چې پرونه پورې خرګاډی او چینچې نه درلودله زرنج نه درلوده نن هغه 10 او 14 او 14 او 40 څلوېښت کروزرونه لري هغه شرکونه لري هغه بلډینګونه لري او دا خلک ورځې نه بلې ته ذلیله بلې نه بلې ته ذلیله بلې نه بلې ته ذلیله بلې نه بلې ته ذلیله ګورئ دا ملک به څنګه جوړ شي ځکه چې دلته د مظلوم خیرا موږ هره ورځ اخلو هره ورځ دلته مظلوم خیرا کوي هره ورځ دلته غریب خیرا کوي هره ورځ دلته کونډه خیرا کوي هر یو چې په سټیج باندې ودرېږي ما 1.5 میلیون شهیدان موږ ورکړي دي نو تا د 1.5 میلیون کونډو پوښتنه کړې
تا د 1.5 ملیون یتیمانو پوښتنه کړې، تا د هغه د تعلیم پوښتنه کړې. زه وایم لعنت دې په هغه رهبر باندې وي چې دی د رهبرۍ دعوه کوي چې خپل بچی خارج ته تعلیم ته لیږي، خپل بچي دپاره یو څه کوي، او هغه څوک چې د ده په امر جهاد وکړه، د ده په قومندۍ جهاد وکړه، خپلې ښځې کونډې کړلې، خپل کورونه یې وران کړل، د دې ملک قرباني وړاندې کړله، وینې توی کړلې، هغه نن ښځه ناسته ده د اوبو سره روژه ماتې. دا رهبر تا نه پرېږدي اله العالمین، تا نه خدای پوښتنه کوي، تا نه ولا د ګوټ پوښتنه وکړي، تا نه ولا د یتیم پوښتنه وکړي، تا نه د یسیر پوښتنه وکړي، تا نه د شل پوښتنه وکړي، تا نه د غریب پوښتنه وکړي، تا نه د نادار پوښتنه وکړي. یو طرف ته روانې 2.5 موټر دې پاوه کړي، بل طرف ته روانې 2.5 موټر دې پاوه کړي دي، زوم دې په زرګونو په سوونو موټرو کې ګرځي. ګورئ دلته واټن موجود دی. نو زه وایم صدقه په هغه صورت کې خیر دی، مفت مه ورکوئ، د اله العالمین پر ځای ورته ورکوئ. ان الله اشترى من المؤمنین، الله پاک وایي ما د مؤمنانو نه مالونه او نفسونه اخیستي، بان لهم الجنه، جنت ورکوم. نو ښه خبره دا ده چې باید دې ته خلک جدي توجه